قوم ته مبارکباد ورکوم، بیا مبارکباد ورکوم، بیا مبارکباد ورکوم چې الله پاک زموږ هغه لویه غټه مسله نن ترسره کړله. دا یو اداره په قیام کې راغله چې کوم سره زما د قام مستقبل وابسته دی. دا بلډینګ نه دی، دا اداره دا اداره. او ادارې هغې ته وایي چې هلته د انسان ته د انسانیت ښولی کېږي. د هغه اداره نن جوړه شوله. زموږ د خلقو ګیله وه چېرې زموږ بچي تر لسمه پورې سبق ووایي او دې نه مخکې هغو دپاره څه موقع نشتی چې هغو لاړ شي او خپل تعلیم وساتي. زموږ غریبه علاقه ده، شته پکې صاحب حیثیت خلق، هغو خپل بچي په مانسیرا یا په ابتباد یا په پیښور یا په بل ځای کې ویلی شي، خو اکثریت داسې دی چې هغو هغه ځایونو ته نشي رسېدلی. نن د الله پاک په فضل باندې دا اداره جوړه شوله او مونږ هغه خلقو ته هم موقع میلاو شوه هغو خپل بچي پکې لولولی شي. څنګه چې دا پروګرام شروع شو او کمپیر صاحب اول کس چې تلاوت لغوښته کوم ماشوم چې دا وی چې د فرست ایئر سټوډنټ او بیا بل کس چې یاره د فرست ایئر سټوډنټ ناتلا، دریم کس چې فرست ایئر سټوډنټ خپل د خیالاتو اظهار لا یقین وکړئ چې زما په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه خوبونه چې موږ کوم لیدل هغه نن الله ترسره کړل. ټولو خوبونه د الهي جلسه وغواړئ او په هغه جلسه کې دومره دا د خدمت چې دی د غیبت چې دی غیبت راځي په دې بری بازار کې او په دې کر کې مخالف چې دي 1500 ماته کنسل کوي. زه چاته څه نه ویم خو راځئ دا د ګلابي ویښته دي مخکې لګي چې تا څومره خدمت کړ دی ما څومره کړ دی. وروڼو ډوګړي تقریرونه کوم، تقریرونه دو وکړل، خپلې خپلې وویې، خو دا څو خبرې زه کوم ما تاسو ته ویل دي. زه سوړ سړی یم ګورې ګړل دی نه یم د دو شال دی، خو چې څه مې ووایي دا به کېږي انشاءالله. د دو 2 کاله پاتې دي، دا دواړه یې اوري. زه په تقریرونو کوم خواله چې تا نوازه ښه تقریر وکړه قوم تاړی زیاتې وولې، یا زبیره تا تقریر وکړه قوم تاړی وولې. پاسه یې د دې قوم داسې خدمت وکړئ چې دوی سبا دا ګوته ونه رسي چې دی سړي له تا خدمت نه دی کړی. وروڼو تاسو ته مې خواست دا دی چې انفرادي کارونه خدای لپاره پرېږدئ، اجتماعي بسې راشئ، اجتماعي کار وکړئ. نن د ډیګري کالج مقرر شوی دی، کولاو شو، څومره فایده زموږ قوم له راغله. سوچ کوئ ورته. زما بچې زه دلته نه لولم، ما به ابټاباد کې لولي، ستا بچې دلته لولي. درې منې ولې ستی کېږي، دا ولې بلدېږي؟ ته د خورخوالي تاله دې قوم اوټ نه دی راکړی، مالی راکړ دی. ما څخه شیشې و، زه خو په تش لاس وم. کله به د یو دروازه ټکوله، کله به مې د بل دروازه ټکوله، کله به مې پرویز خټک ته وي ته راشه، کله به مې د روتي ته وي چې ته راشه. تا څخه اقتدار و، 15 کاله ستا په KPK کې حکومت و، د جمعیت حکومت و. او تفصیلی خبرې وشوې. زبیر او ګوهر زما دواړه بچي هغو تاسو ته تفصیلي خبره وکړله. کافي ټایم وشو، ډېر مصروفیات ورځې دي، ستاسو قیمتي وخت موږ واغست. خو نن د خوشحالۍ ورځ ده او نن انتهایي د خوشحالۍ ورځ ده. څنګه چې زما بچي ووې انجینیر زبیر، نن ډېر خوشحالۍ ورځ ده چې موږ کم دغې باندې محنت کړی هغه الله پاک نن سر ده که. زه خپل قوم ته مبارکبادي